سلامونه، وخت مو پخیر. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ اړوند د ډایاک امنیت کارکوونکو د څارنې پر مهال میدان ښار بازار کې له یو شمېر هټیو څخه پټاکۍ راټولې او ضبط کړي دي. مسؤلین وایي چې دغه ډول څارنې د عامه نظم ټینګښت، امنیتي اصولو مراعات، ناقانونه توکو مخنیوي او ولسونو د خوندیتوب په موخه ترسره کیږي چې لا به هم دوام ولري. د زابل ولایت په مرکز قلات کې د 1580 ډوله مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله 49 کسان ټپیان شوي دي. د زابل عامې روغتیا رئیس ډاکټر میرویس افغان بیلي ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې له ډلې د 3 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. دفاع وزارت د کونړ ولایت په مزار دره کې د زلزله ځپلو لپاره 14 کورونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل. دغه کورونه د 3.8 میلیونه افغانیو په لګښت په 6 میاشتو کې رغول شوي دي. د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د روغتیا 15 کلنې عمومي ستراتیژي په معرفت غونډه کې وویل چې د یاد ستراتیژي په پلي کولو سره به مثبت بدلون راشي. ښاغلي جلالي زیاته کړې په دې سره به وکولای شو ټولو افغانانو ته معیاري، با کیفیته او د لاسرسي وړ وقایوي، تشخیصي او معالجوي خدمتونه په ښارونو او لرې پرتو سیمو کې وړاندې کړو. او وروستی خبر دا چې اطلاعات او کلتور وزارت د زمري 24مې د فتح ورځې د شاندار نمانځلو په موخه د سیاحتي، زیارتي، حج او عمرې او روغتیایي شرکتونو د ټولنو له مسؤلینو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت ګرځندوی مالي او اداري چارو مرستیال مولوي قدرت الله جمال د زمري 24مه د هیواد د تاریخ مهمه ورځ بللې او له خلکو یې غوښتي چې دغه ورځ په شانداره مراسمو سره ونمانځي. درنو لیدونکو، د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې ما فهیم الافغان درته وړاندې کړل. له ملتیا مو مننه. ښې چارې، ښه وخت.